هله ډېر وحشتناکه ځای دی، د بیرې ځای دی او ډېر بد بوی دی پکښې کې. سال دی، دا څونه غټ ځای دی. دا څه شي دی؟ خدای دې خیر پېښوي. زه شکر نه یم ما چې د غار په دا خوله کې کښېنو دا څنګه بد خوند کوي په ویلو کې. د دغه سوړ هم بد خوند کوي. ولوېدی موږ راوختې. برهان عزیزي وراره دا چا مې راوښوه په دې غره دې موږ مړه کړو. څنګه خېږي دا سر ته؟ موږ ولاکه نیمایي ته په دا سر کې نو سره ختل. نن ځو د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د شمشېرغار سیمې ته. شمشېرغار نو د افغانانو لپاره په خاصه توګه د کندهاریانو لپاره ډېر یو تاریخي ارزښت لري. د شمشېرغار په اړه بیخي ډېر روایتونه، بیخي ډېرې کیسې او افسانې شته. حتی داسې یو کیسه هم شته چې د ارغنداو ولسوالۍ هغه کوم زیارت چې دی د بابا ولي صاحب، یعنې وایي هغه او د هغه شاګرد روان وو دلته په شمشېرغار کې، چې بیا د بابا ولي صاحب چې دی خپل شاګرد ته ویل چې په شي لاس مه وهه. هغه نه پوهېږم چې کوم شي ته یې لاس وروړي، د هغه ورې پر هغه ځای سر پرې سو، بیا پر همدا رقم پرې سر تر ارغنداو ولسوالۍ پورې تللی. کیسې د شمشېرغار په اړه ډېرې دي، هم ځای تاریخي دی، هم ډېر یو جالبه د خلکو د نظره وحشتناکه ځای دی، د بیرې ځای دی. خلک چې دا غار ته ننوځي هلته پکښې ورک کېږي. نو دغه غار ته ورځو او تر څنګ یې د پنجوایي وایي ښایستو منظرو ته ورځو. زه یم تر څنګ مې څو یاران راسره دي، ورځو به د دې تاریخي ځای څخه به لیدنه کوو او ورې به دننه ورځو تر هغه ځایه پورې چې کوم ځای چې موږ تللی شو. راځئ ولاګ تر پایه پورې راسره وګورئ. زه فقط دا کالي علیش کړم بیا به ځو. نو موږ راورسېدلو شمشېرغار ته. دلته پارکینګ و د مشرانو لپاره، مشرانو پارکینګ کې ودروله. دلته یو ملګری ستا وایي راسئ د شمشېرغار په باره کې معلومات درکړم. د هغه ملګري څخه به معلومات وکړو چې څنګه موضوع ده د شمشېرغار په باره کې. خورا داسې تکیه ځای ناست یا ساعت مو تېر دی. دلته اجازت کوه ور ونه لوېږه کنجي اوبه به زه خپله نه در راوړم. یا پر دوه لرګیانو ولاړ شي انشاءالله خدای مې راباندې ورولوېږي. ښه ور ولوېږه زه هم لاړ شم چې ډوبې نه یي بالا خیر و خیرات دی. ته واوړه بیا به زه پسې راشم. هوغه دی ولته لوړ دی. دغه نفر وایي راسئ د شمشېرغار په باره کې معلومات درکړم. دغسې یو نازک پل سیرات پل دی ښه دې به تېر سو بیا به دوه سره کوشه. نو ولکن زه موبایل جیب ته واچوم که نه واچوم دلته مې څه ته واچوم هبسر قسم درځه جان علي دواړه مه پرځئ په یپله یا موږ پر ځانو بیریږو. ورولوېدې لا اله الا الله محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا اله الا الله محمد رسول الله. ورولوېدې خدای دې خیر پېښې دې ګرده واوښتل. ګورئ که زه لوېدلم د آیفون در غورځوم آیفون ټینګوئ. نوبت خو زما سو بسم الله الرحمن. ګورئ که لوېدلم آیفون در غورځوم آیفون نیسئ. ډینکه چکا ډینکه چکا ډینکه چکا
دلته به بل شي یو خط یو شی به مو راچولی لاس راکه لاس ایسه که زه د چا لاسه ضرورت نه لرم پیره زه واج را رسېدی سم پیر میله دی راواوښتلم څه سول نسي راوښتلی جی صاحب ښه یاست بخیر یاست خیریت دی که راغلي شپه ورځ ښه په خیر دی اختر روژې مو په خیر تېرې شوې بیخي شکر دی موږ خو ډېر په امید راغلي وو څو وارم د شمشېرغار ته نیت شوی خو نصیب به نه و شوی اوس رالو دلته مو تاسو ولیدله دا ښه ښایسته په دا منا کې راته ناست یاست ساعت مو تېر دی موږ هم ډېر خوشحاله شو چې تاسې بوسئ دا بیا بازاران ځوانان راشوه به مجلس مو سره وکړو خیر اوسې د دغه شمشېرغار په باره کې څه معلومات راکړې د شمشېرغار په باره کې خو نه معلومات دغه دي چې خارجیان هم ورته راځي د لېر ځایو ته حتی د نیمروز څخه خلک ورته راغلي دي ولنجې ته راځي د پروژ کال نه وړم کال دا 2 کاله مخکې د طلوع تلویزیون خبریالان راغله بیا موږ سره کورس وکړو ښه خلک راځي ورته د لیدو لپاره تاریخ یې څنګه دی د څه وخت راهیسې دا شی شته خدایي جوړ دی داسې دا د انسان د لاس جوړ نه دی دا خدایي جوړ دی بس یو دغسې ځای دی چې مرچین بالا درک نه معلوم دی بس ځای دی د نه منلو ځای دی په کې دغه نه ځای په لاس نه جوړېږي دا خلک وایي یو سره په هندوستان کې دي که څنګه موضوع ده دا اوازې دي خو اوازې چې موږ هم دغه اوازې اورېدلې تاسې هم اورئ ښه ورغلي نه یو ورغلي نه یو او وایي تر ډېره ځای پر سړی پکښې تللی یم نصیب الله څراغانو شان لاس پرېږدي که څنګه څراغان خو کار نه پرېږدي څراغان تللی شي پکښې دي څراغ خو کار کوي ښه ښه څراغان شته کار کوي دا کمزور څراغان خو د باندې هم کار نه کوي نو دا داسې طریقه پکښې کېده چې یو پلا سترګې پټې کړې داسې طریقه ده لکه یو پلا چې شپه یې سترګې پټې کړې بل پلا لاس هم پکښې باندې ونیسي بل نو څنګه طریقه یې نو په دې کې چې سم څراغ نه وي بله کله کار کوي نو دلته میلهوال یعنې ډېر راځي دا خارجان به هم راغلي ډېری خارجان هم راغلي اوس به تېر لوی اختر کې لا خارجان راغله امریکایان ورغله بیا زموږ له خپل ملي امنیت خلک هم ورسره وختلی بشره تاسو دا نوم څنګه پر کښېښول شول څه نوم خو نو داسې دی چې دغه نوم یې خاص معنا لري دا نوم یې د تورو غار شمشیر غار شمشیر په فارسي کې وتوري ته وایي زه خیر اوسئ صاحب کور ودان هغه خلک چې ویني روان دي که نه ویني هم صحیح دي بیخي لرې دي ورې اوس ورځو موږ اوس لا ستړي شو کار د دوی خراب دی چوکیان یې هم په شا دي نوشابه کې هم راخیستي دي او د دوی غره ته مو وخېږم هغه داسې ودان پورته ده دا کرار پورته ده یاران ستړي دي زه خپله نه یم ستړی ولې کښېناستلاست زه خو شکر نه یم ستړی خونه لاره لا پاته ده تر دغه ځای دا ځای څخه راوختل تاسو ته ګوره څومره ښایسته منظرګي ده کلی رود شنجا او په هغه لوړ ځای کې اختر دی وی هم دغه شمشېرغار دی تا اوبه راکړه بابا یا بابا خوله ولنده کړو موږ راوختو برهان عزیزي وراره دا چا مې راوښوه په دې غره دې موږ مړه کړو څنګه خېږي دا سر ته موږ ولاکه نیمایي ته په دا سر کې نو سره ختل ستړی خو به نه اوه نقطه نیم ساعت کېږي دلې ناست زه اوس دغه ورونه هم راغلي دي وراره سا لا در باندې شو دا بل دنیا ته راتلاست یو شاته داسې په دغه خامه کې مزل کړی دی وروسته غره ته رارسېدلي دي بیا ځان نڅکې بیا ولې وراره یا دوی د ځانو سره ګر سري ظلم نه کوي یا خو دوی وایي هغه د موټر لاره نو دی ښځو ته پردې ښه تاسو بیا در موږ یو څو کوټې نامې یاست داسې لاندې مو داسې روبه منظره تر سترګو لاندې ده ورته وګورئ او دغه چې دی دغه دونه نیکې سوړې ته موږ راوختلو دا شمشېرغار دی موږ ځو د سلمان خان سره عکسونه اخلو موږ ځو هندوستان ته
ورانې ځي بالا به ولاړ شو ګوره بابا د برهان دی سره به د غرخټنې ټیم جوین کړو راوختلو مقصد موږ هم نامیان یو برهان وروره د دا سره راختلو یعنې کې لوړ هم ختلی شو چې مړه مو کې او چې وختلو بالا نو ښه سم خېږو اوس ما چې د غار په دا خوله کې کښېنو دا څنګه بد خوند کوي په ویلو کې د دغه سوړ هم بد خوند کوي دا تونل په دا خوله کې کښېنو هغه دوی وایي یا دننه ورته چې در یو ځای تلای سو ورېځو خدای دې وکړي زه د شي څه نه بیریږم دلته یو څو ځوانان دي د اخمارو خزندو د دې شان څخه رابېرېږي یا نو تا خو خزده کم نه خوري څنګه ځینې بیریږي اوس د واده وکړي بالا غټ شو یا تمام دونه نه خزکان سړی نه خوري که وخوړي باره مړ کېږي راوختلو دغه شمشیر غار دی او ډېر بد بوی دی د دغه د شوپرکانو د دې شان لکه د بوس په کلاته چې موږ تللي هغه رقم بوی دی خدای دې وکړي چې د موبایل څراغ کار وکړي کار خو چې نه کوي تر ځایه چې تلای شو هغه ځای به وس بله لار نسته هغه بنده ده درځئ هغه لار ده بالا خو نو طریقه ده دی وایي مخته درځئ احتیاط ډېر کوئ وروره ګرده پلشان پرې یوه ځای ولګوئ برابر روښنایي یې یاره زه چې هم بالا را وګرځېږي پر بهتره ده وروره اوس به یو ځای لوېدل هله تیره ته ولګو خو زه کسي کومه نو درځه هله شوپرک وغځېږه لږ څومره ډېر شوپرکان دي هلئ دلته وګوره هله درځئ ولې ولاړ یو وروره بالا بس د غونم وکتې خدای دې خیر پېښوي او بیخي ګټ کچ پیچ لاره ده بیخي ډبونه ډېر دي بابا زما منۍ بالا بس ته راځئ درځه ووه لاره او ځای دواړه ډېر خطرناکه دي ته داسې لوړ واچوه دا ګروپ حمیدله سال دی دا څونه غټ ځای دی راوړه څراغ حمیدله ورکړه بلا مختم دغه شان دي نو درځه بابکه دا ګردان چیکه ځای دی خدای دې خیر سیګنل پرېږده چې زموږ ما ها دلته خو نسخه تلای وروره موږ
ناکه مه خېږه ته د هغه ځای باندې ګروپ ونیسه دا څه دی لاندې واچو دا ګروپ ورکه لاندې ګرده خالي دی بالا دشت میدان دا څه شي دی بیا دلته ناولاده ځای دلته راغلی خلک ولاړ پر غلار شه موږ دا یې په پسې یو داسې مردار څنګه یې زوی ولا ګولۍ خو یې راکړل د هغسې مخامخ سې دا لاره ده که یا لاندې دې خواته غټ ډب دی مخامخ وایي لاره تللې ده یا زه نه اورم خو ما انډیوالان ما نه پرېږدي مخامخ لاره ده هم په کرامات چېرې دي هر ځای ته لاس وړی دا خړ پړ چې کې ووایه وانا نشته پکښې اوس دوی نه ځي بله نور مخ یا بس راځي دې لاړ څه تور بولي نور به مو ته لارې ډېره لاره سته دا خو یې تر هندوستان خو خلک وایي وطن نو ستا فکر دی یا به دلته چې راځي دا خو خلکو داسې دغه کړی ده چې معنا ولا که زه خپل آل نه بلرم مګر وای د هندوستان تللی ده دا انسانان دغه څخه د عقل د فکر لري خبره ده خل دي څونه اوبه په مخ کې څونه غرونه او ځمکې په مخ کې خیر وای دی د ځمکې په شکم کې چېرته سوی په هندوستان غره کې وای ګرد داسې تللی دغسې لاره ده وای نه هم شته تللی نه چې څوک چې هر څوک ګرده وای دغسې لاره هو بس ګرد غرد دی بالا ورزینه شاید د غره در سره بکلي نو دا خو دونه ځای نه د خدای قدرتونه به داسې یا وای د خلکو مابینځ کې ټوله تللي د غرو په مابینځ کې دونه غټ غټ ځایونه تقریبا تر 10 کس پر یو ځای معنا پر یو وخت په یو ځای کې درېدای شي لازم پر جوانه مو شي چې لازم بیا یو درځي چې زه وګورم نو بیرته راکاټ شولو مخکې هم لاره ونه خو بالا د شوپرکانو بوی دی تر تو ګره درته ګوري دا به د خپل پښو راځړېږي تاسو درې اکسه نور نيجا کسونه لري بابا مختلف غار ټول ورشته ګوري غار دی د څه شوپرکان بالا کې چې ما شو غوډینه یو درې دلته منځ کې شي دي هغه شی دادی تر دا ځای لاندې وتلی دي دا بیا داسې معلومیږي لکه درخت غار دی اخوا ته لاندې ځای ونسته هغه شی فکر کوم دغه شی وتلی دي راځي دا نور نه پستنګي کې زیات زی بل ورته درځي تاسو درځي دغه انچه کې شی دي دا لاندې چې وتلی هغه دی خړ رنګ دی مابینځ کې سپین شانجي سپین چشتي اوس ما ځي لاندې مزيک سراغ ونیسي ګرده مرمر دي څه شي مرمر هغه سپینه ډبره وه امید له تا ولیدل که یا څنګه ولاړې زه دلته لاندې لاره فلاش باندې سافي بلا وغورځه خواته وغورځه موږ دلته لاندې ورته ولاړو ټلیفون ما زبیولا ته په لاس ورکړي دي مخ ته ولاړه ده پر دا ځای چې ته اوس الجان راته کېږي پر دې ځای بیا زه نه سوی ختلی
ما او حبیب و خیرلا دلې وو نو اوس په الله بېلته د دې ځای زو ډېر وحشتناکه ځای دی د بیرې ځای دی او ډېر بد بوی دی پکښې نو درځئ چې ولاړ شو به الله خپل د باندې به کښېنو بیا به د باندې سره ګورو نو موږ بېرته د غاره څخه راووتلو په دغه منظرې پر غاړه ناست یو دلته به چای مای او یخې اوبه مو به وچښو ځانونه به وساکو بلا به تاسو نو شمشیر غار مو هم دا دی ولیدی ماشاءالله ډېر ښایسته ځای و داسې دا منظرو څخه مو هم خوند واخیستې دلته مو لاندې عکسونه هم واخیستل بالا به ځو مخ د کور پر طرف باندې د الله په امان څه د غونه په مخه شه